تیره جمعه ما تاسو ته ویلي چې د باران نه تښتېدو د ناوې لاندې مو شپه شوه سمې پرناڼې را باندې راخوشې شوې داسې سړی پاتې نه شو په ملک کې چې هغه ډایرک راپاسي او وایي چې موږ په هېڅ قیمت د ملک داسې نظام منلو ته تیار نه یو لاړ ټول ختم شو یو ختم کې موږ ناست وو ټایم خوړه طالبګیرۍ زمانه کې یو طالب پکې وایي چې دا چا چې دا ختم کړی دی دا سړی جوارګر دی نو هغه امام صاحب ورته وایي وزیر رښتیا یم درته دروغ نه وایم جوارګر دی چپشه خانه خراب بچیا پیسې خو د دې په ختمونو کې ډېرې دا نور څه ارامیان رښتیا وه دا د نن نه 50 کاله مخکې خبره ده چې راپاسېدو روټۍ مې خوړه نو 10 روپۍ مې راکړې او دا نور خو به چېرته تا مې راکولې که نه هغه 10 روپۍ راکړه نو د طالب خبره مې ورته کړې وه چې 10 روپۍ په سخات کې ورکړې وې نو د دې جومات یو طالب و ما ته وایي مولوي صاحب ما نن ولاړ دلخت یې وغځل چې زه مړی دې ته وایي لیک ته خو لږ وګوره نو زمونږ داسې ځینه پاتې شوي چې هلکه دا نواز شریف خو ټیک نه دی زه ورته وایم چې چپشه بیا به پیسې نه راکړي مدرسې له چش دا سړی خو ښه نه دی دا د اوقافو وزیر چې دی چپشه دې خو بس جومات له به بیا پیسې نه راکړي اوس مونږ چې زه دا خبرې کوم زما د جومات دا بار وګوره پاس ته وګورئ دا بار کې ناست دی پاس اسمان ته وګورئ دا مونږ پې دغه اچولي توشکونه د یو چت د څادرو پیسې مونږ سره نشته چې بار د بېنور چت کې واچو که مې اوس لږ سر ټیټوم دا جومات درته د سرو زرو جوړو که نه وکړم اوس لږ سر ټیټوم او دا سوال کړې ستنې پرېږدم چې دوی بیا په دې سونډای کې وامه دا جومات به د سرو زرو جوړ شي منارې دی جومات دی نه الله دې په هغه ورځ ما ته مرګ راولي په کومه ورځ به چې د پاکستان د حکومت په مخ کې د بجلیګر ملا سره ټیټېږي ډېر خلک ما ته وایي دا ستاسو جومات خو داسې خوار دی او پلانه دی ما زم خوار یم که په دغه خوار جومات کې زه وړوکی ویښه یم او په دې کې به مرمه تاسو پوه شوئ ویې نه دا جومات خو دا زما جومات له چې راځي هغه خدای سپېروي نو دا وګوره دا مخکې چې ناست دي دا ټول نهر دي ما دا غوړ خانه خراب خو دلته راځي نه که نه ځکه دلته د کونینو ستنې او د کونینو ستن دې ځای نه بل ځای کې والی نه شي غوا خو دلته نه راځي دا ټول مور مړي پلار مړي سپېره راځي یاره تاسو په ایمان ووایئ چې زه ملا یم دا نور ملیان هم را باندې حساب کوي را پسې راوتړئ چې زمونږ به چېرته د شپې پړه کې هم دا راغلي چې اسنه چا اوږې شپه نه یې تېره کړي زما به راغلي د یارې چپ کېږئ ما وله ووایي وایي نه ووایي نه ده را پسې دا نور اولیاء او بزرګان چې دي نه نو چې د حضرت عمر داسې ایمان زمونږ نه وي نو د جنت د دوزخ سردار به بجلیګر ملایي که نه د جهنم د اور په منبر به اول بجلیګر ملا کېني او ورته به وایي په منبر به ناست وی غول به دې خوړی تکېدې به اوس دلته تقریر وکړه هم د ټول دروغجن بکواس ما چې دا حشر ولیدو زما خو د ملک نه ډک ور اگر چې د ملک سودا امریکې سره کېږي که خیري هر څه ختمېږي امریکې دپاره کوم ملک نه چې سترګه سوځي هغې ته امریکا ټک نشي کوی تاسو به وګورئ دا کشمیر به امریکې هندوستانو ته حواله کېږي دا ایټمي پروګرام چې څه پټ جوړ شوی دی او به ګورئ دا به د امریکې په وینا باندې ختم شي ستاسو په ایټمي هلکه تا ایټمي پروګرام پېژنې اورې پېژنې یعنی په هېڅ شد بد نه یې که ما 50 کاله په دې منبر باندې چغې ووالې یعنی زما دا یقین نه دی چې یو سړی ما چېرته سم کو الټه چې بارو زما دا علاقه راته په نالت ښکاري یو سړی پرون راته یو خبره یو هلک کړې ده پړه کې راله درد کړی دی کلرک دی ویل مولانا صاحب کور ته لاړم نو مور ته مې وایي چې زه هغه نوټیفیکیشن دی که څه شی دی ما ته میلاو شو نو مور ته مې وایي چې زه خو یې نوکری نه وویستم نو مور مې په جړا شوه چې بچی مونږ خو د روټۍ درک نه لګي ته راته لا نوکری نه مو وتې د 2000 روپو کلرک باندې پاکستان راټینګي د 1800 روپو ټوبیل اپریټر باندې پاکستان راټینګي نن هغه رپتیان هغه کرپتیان هغه نن بالکل همغسې سړه سینه پراته دي او ونډو کې سپېږمې ورننه ایستي دي
هیڅ احتساب هغې سره ونه شو تر اوسه پورې. اوس لا نور لسټونه جوړېږي، خزانه خالی ہے، نور لسټونه تاسو ګورئ، همدغه د مورمړو پلارمړو به جوړېږي او د سرمایهدارو لسټ نه جوړېږي. یا تاسو د خدای په خر سیلاب یوړئ کې نهر له تاسو ووټ ورکوئ، غریب له ووټ ورکوئ. که یو غریب درته ودرېږي صاحب یې پړي والا زرا والا ما دلته ودرم چل که دی بمبرای ته ودرو، خو تاسو به څه وایئ؟ ده ته وګوره، دې پړي ته وګوره، دې دغه دا منبر ته یې ته ودرېدو. او که دولتمند په کمپلیټ خري او شک پکې نشته، خر ولاړ دی خو چې دولت ورسره ډېر دی خان. اوس تاسو په دې ټکي پوهېږئ چې دا خان او ارباب څه ته وایي؟ په دې پوهېږئ؟ خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي. اربابا من دون الله وایي، هلکه قرآن کې کوم دی وایي؟ اربابا من دون الله لفظ راغلی دی قرآن کې که نه؟ غایات وایي. دا ستا سوال ځکه خو خدای در باندې وړکات کړي، ستا ژبه هم داسې ده چې هغې له ترجمان پکار دی. اربابا من دون الله وایي څه شي ته؟ د کافرو هغه بوتانو ته به ارباب وي چې کومو به د هغې پوجا پاټ کول. نو ارباب معنا بوت او خان معنا خیانت کوونکی. علامة المنافق ثلاثه، اذا حدث كذب، اذا وعد خلف، واذا اؤتمن خان. د منافق درې علامې دي، درې چې خبره کوي نو دروغ وایي، چې خبره کوي دروغ وایي، چې وعده وکړي د وعدې خلاف کوي، دې ته منافق وایي. او واذا اؤتمن خان، او چې امانت ورسره کېږي نو خیانت کوي. نو خان معنا خیانت کرنے والا. تاسو بندگان د خدای نه، تاسو د بت او د خیانت کوونکو بندگان یې. منئ ده بل کارو کوي. زه غریب یم، ټیک شو، چې دومره جګه په دې سر ولاړئ چې دې اسمان ته رسېدلي، ته ما سره مخامخ که دی خو دې 10 منټه ما سره خبرې وکړي، 10 منټه. تاسو ته خدایان جوړ کړي دي، ځکه حشر او بنیاد هم دا دی. تاسو پوه شوئ؟ نو عرض مې دا و چې نن ستا په ملک کې هر وعده چې هر حکمران راغلی دی او کړې ده نو دروغ ختلی ده. هر وعده د ابتدا نه ونیسه تر ننه پورې ټولې وعدې چې دي دروغ ختلی دي. روټي کپڑے مکان وعده دروغ، غربت خاتمه وعده دروغ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وعده دروغ، کچکول ختم کروں گا دا د نواز شریف وعده و ټوله دروغ. وخته که نه؟ ایک سکیل والا ایک د ټیوبویل مزدور دا یې وویسته. ولې هلکه مینډک صاحب ولې؟ وایي خزانه خالی ده. چې خزانه خالی ده نو ستا ذاتي خزانه خو ډکه ده که نه؟ 50 کارخانې دي ستا ذاتي. اول دا خپل کور په دې ملک لوټ کا، هغې نه وروسته دې مونږ ټول خدای د لوږې مړه کړي. فکر نشته. ستا د وطن غیرت څه شو؟ نن ستا د وطن دا غیرت دی. خنزیر دی. دا خنزیر په ټولو حیواناتو کې ولې زیات پلیت ګڼلی شي؟ سپی ولې دومره پلیت نه دی؟ ګیدړ ولې دومره پلیت نه دی؟ لیلې ولې دومره پلیت نه دی؟ دا خنزیر ولې دومره پلیت ګڼلی شي؟ د دې وجه څه ده؟ د دې وجه لیکلې ده چې یو خنزیر چې کومې خنزیر ښځې سره جوړه شي، دواړه ښځه او خاوند شي، او دریم خنزیر راشي او د دې خنزیر د ښځې سره جوړه شي، نو دا اولنی خنزیر لاړ شي او د هغه په سک باندې جبه وایي چې تا ډېر ښه کار وکړو چې زما ښځې سره جوړه کېدل. دا چونکې بې غیرته دی، خپلې ښځې ته بل خنزیر پرېږدي. نو د دې بې غیرتوب د وجې الله په ټول کائنات کې د ده نه پلیت بل شی نه دی پیدا کړی. بې غیرته دی. ووایئ په ایمان چې داسې د کرخو خنزیران په پاکستان کې شته که نشته؟ میړۍ په موټر کې ناست دي او ښځه ولیدي چې ورشه دکاندار نه سودا راوړه، نو ښځه یې لاړه شي په دکان کې دکاندار سره انګتې اچوي. که یقین نه راځي نن مازدیګر لاړ شي په صدر روډ باندې دکانونو کې به تماشه وکړي. میړۍ موټر کې ناست دي او ښځه یې لاړه شي دکان ته. نن بیا دا سوټي پکړ خو پرېږده، ګیره والا زما مخې ته تېرېږي، سپینه یې ګیره وي، سپینې سر وي
او خزه به ورسره روان وي اوږه به ورسره وي او خاندي به خبرې به کوي دا به نه چې ما ته خلک وایي اوس څه چل کې دوی سره داسې دي که نه دي که تاسو وکړه اوس فی الحال په خپل ملک یې وګورئ په خپل ملک منګه ټول خوشحال چې ښځې نه خلاص شو او داسې سړی راغی چې هغه تبلیغي مرکز ته نه دي دا هم دی که نه دي څه په 16-15 پوهېږئ نن وایي چې دا شکر دی چې داسې سړی راغی چې تبلیغي مرکز ته دي د هغې بزرګانو دعاګانې علي او دا دي او دا دي بس یو لوی ولي د زمانې صاحب په ملک راغی که خیر اوس به کار ښه شي حال ګورم اول قدم یې دا راوچت کو چې د ټول ملک د خوراک انتظام چې دی هغه داسې ښځې له په لاس کې ورکړو چې الله دې امان راکړي د هغې ښځې اندازه به تاسو په اخبار کې چې فوټو راشي نو د هغې نه به لګوئ چې دا لا څه شی نو خو یو سرې شونډې نری غاړه جړل که نه دا پکې د هغې نه بدتره ده اوس تاسو ووایئ چې 9 ځایه مې حلال کړي او زما دا غوښې سپو ته واچوئ سپو ته زه به د پاکستان حکومت تر هغې پورې ونه منم چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه او د پاکستان د اسمبلو نه ښځې بار شوي نه لعنت دې په هغه قوم چې کوم قوم ښځې له ووټ ورکوي او ښځه اسمبلی ته لیږي او په اسمبلی کې ناست دی په هغه قوم د لعنت نن ستا په ملک کې دا سیټونه وایي د ښځو کم دي ښځو له پوره حقونه نه دي ملاو شوي نور به هم ورکوي ستا د ملک تاریخي فیصلې دا دي چې نور حقوق به ورکوي ځکه چې ښځو ته پوره حقوق نه دي ملاو شوي حکومت ته ګوره یو ټکی دی بار بار په دې اخبارونو کې راځي او صاحب په ټلویزیون هم وایي او په ریډیوګانو کې هم وایي مینډک دی او 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 مینډک دی نواز شریف له مینډک میلاو شوی دوی ورته مینډیټ وایي دا لفظ مینډیټ نه دی دا لفظ مینډک دی مینډک څه ته وایي چینډک ته وایي مینډک دی او مینډک دی او مینډک دی او مینډک دی رښتیا مینډک دی که د مینډیټ خبره ته کې د مینډیټ نو تا ته دا مینډیټ د غریبو ورکړی دی په دې پاکستان کې ووټونه د غریبو ډېر دي که د مالدارو ډېر دي تا بیا هم هغه زاړه غله چې دی اسمبلو ته راوسته سرمایهدار خو ټول غله دي دا خو د قوم غوښې او د قوم تیکې خوړونکي دي نو مغه غله او قوم خوړونکي چې دي بیا په اسمبلو کې کېنول او ناره دې لګاو کړه چې زه احتساب کوم نو احتساب دې صاحب د کلرکانو نه د چپړاسیانو نه د پټواریانو نه د دې نه احتساب شروع نن وګورئ د های کورټ بیان دی چې دا احتساب د پټواري نه او د تحصیلدار نه او د کلرک نه او د چپړاسي نه شروع احتساب خو دې ته وایي چې د غټ غټ سنداګان راونیسه اوس غټ سنداګان هغه ځان سره په اسمبلو کې کېنولی دي نو هغه دی رئیستی څنګه شي یا رانیان څنګه شي تمام امیګانو ګوره کروڑپتیان دي تمام ایم پی اګانو ګوره کروڑپتیان دي یو اوږه او نهر په اسمبلی کې ممبر شوی